الله تعالی خپل حبیب ته حکم کوي قل رب زدنی علما، ما ته دا سوال کوه د دنیا اختیار دته ورکوي. اما د علم په باب کې الله ورته ما ته سوال کوه چې ما ته ای الله علم نورم رازیات کې. هغه پیغمبر چې دته علم الاولین والآخرین ورکړی شوی، څومره چې په نوع د بشر کې د علم استعدادونه دي هغه الله ټول په دې کې جمع کړي دي. د ټولو انبیاء او رسولانو نه زیات علم خدای پاک دته ورکړی، خو بیا هم د خپل نازولی محبوب ته چې حبیب الله ده دغه چې مقام دی بل چانه ده، هغه د خزانو مالک، د دنیا او د آخرت مالک، چې دنیا او ما په ټول دي د په اختیار کې دي. د خپل ډیر محبوب ته دا وی ما ته دا سوال کوا چې ای الله علم نورم رازیات کې. ځکه علم هغه صفت ده چې په دغه علم باندې ځان پیژندل کیږي، په دغه علم باندې رب پیژندل کیږي، په دغه علم باندې رسول پیژندل کیږي، په دغه علم باندې قرآن پیژندل کیږي، په دغه علم باندې پلار پیژندل کیږي، په دغه علم باندې مور پیژندل کیږي، په دغه علم باندې امیر پیژندل کیږي، په دغه علم باندې مامور پیژندل کیږي، په دغه علم باندې مشر پیژندل کیږي، په دغه علم کشر پیژندل کیږي، په دغه علم خاوند پیژندل کیږي، په دغه علم زنانه او کورواله پیژندل کیږي، په دغه علم امسایه پیژندل کیږي. یعنی چې د دنیا څومره زندگی ده د دغه ټولو اړخونو تعلق د علم سره ده. ځکه دغه نازولې تحفه، د عزتمنه تحفه الله خپل حبیب ته وی دغه کې نورم د معنی زیادت غواړه، سوال کوه چې الله علم ماته نورم رازیات کې. الله چې آدم علیه السلام ته خلافت ورکړ د ټول مځکې، هغه د علم د صفت په برکت باندې ورکړی. الله تعالی چې اولنی آیات حضرت پیغمبر علیه السلام ته نازل کړی، اقرأ باسم ربک، د تعلیم او د زده کړې حکم ورته کړی. ځکه دغه علم صفت الله تعالی ده او د الله تعالی د صفاتو انتها نشته، علم انتها نه لري. خبره مختصره کوم چې کوشش باید په دغه علم کې وکړو. خو کوم علم د الله ته محبوب علم ده، د تردید په خاطر نه ویم، د مفکورې د اصلاح په خاطر ویم. موږ د هجرت په زندگی کې په اکثرو پوهنتونونو په مکتبونو چې تیریدو هلته به دا آیات لیکلی و قل رب زدنی علما. په مکتب په دروازه د پوهنتونو د لیسې په دروازه به هم لیکلی و. دلته خو زه ډېر نه یم ګرځېدلی، کیدای شي دلته هم لیکل شوي وي. موږ باید په دې پوه شو هغه علم چې الله ته سړی وصل کوي، هغه علم چې د خلافت استحقاق په سړي کې پیدا کوي، هغه علم چې د الله د قرب او د نزدېکت مقام په سړي کې پیدا کوي، هغه علم ده چې د الله د طرف نه راغلی ده. دغه علم دپاره چې حضرت جبرائیل امین مقرر شوی ده، هغه علم د استازي دپاره 1,40,000 استادان مقرر شوي دي. هغه علم الله ته سړی وصل کوي.